معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. دوه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وړونو په تېره برخه کې مو وویل احمد شاه ابدالي په داسې مهال موږ ته تکیه راکړه چې موږ د تباهۍ په وروستي ژي ولاړ وو. اوس که موږ د انسانانو په څېر ژوندي پاتې کېدل زده کړو او امیران مو د ډلهییز مرګ د لارې پر ځای یو او متحد سي او د ټولنیز بقا لپاره هڅې وکړي، نو موږ به له څه ستونزې پرته دغه هېواد د انګریزانو له حرصونو وژغورلی سو. قدرمنو اوریدونکو، د قوم د مرګ او ژوند له معاملو نه زموږ د مشرانو د بې پروایي تر دې ستر ثبوت بل څه دی چې انګریزان د بنګال پر خپلواکۍ تېری کوي، خو په دې کې له یوه سره هم دا غم نسته چې کوم بې رحمه لاس چې نن د بنګال د خپلواکۍ غوښتونکو مرۍ خفه کړې، هغه به یو ورځ د دوی تر مرۍ هم راورسیږي. که جټان او مراټان د ډیلي او روهیلکن په سیمو کې تباهي جوړوي، نو د دیکن او د ملتان او یا لاهور والیان ګمان کوي چې اور تر اوسه د دوی له کورونو لیرې دي. همدغسې چې کله پر دیکن او اودا څه مصیبت راسي، نور پرې خفه کېږي هم نه. له ډېرو کلونو وروسته دا لومړی ځل و چې د دې هېواد څو امیرانو د یو ټولنیز خطر ویرې تر یو بیرغ لاندې راټول کړل او د دغه شاندار یووالي پایلې زموږ په مخ کې دي. زموږ تر ټولو لوی خطر لرې سوی دی. اوس که موږ فرنګي سوداګر له خپل هېواده ونه ایستلی سول او یا مو مراټانو ته د بیرته راپورته کېدو وخت ورنه کړ، نو زموږ د ناکامۍ سبب به زموږ نه اهله مشران وي. احمد شاه ابدالي ته به زما له هرې ساه ایستو سره یو ځل دعا له زړه راوځي. هغه ماته د یو باعزته قوم د یو وګړي په توګه د ژوندي پاتې کېدو فرصت راوبخښه، خو له دې ستر احسان وروسته زه له هغه نه دا نه غواړم چې راځه اوس د هندوستان په لویدیځ څنډو هم پهره وکړه او دې ته هم پام کوه چې د پانیپت په جګړه کې نیم ژوندي سوي مراټیان بیا راپورته نسي او زموږ مخې ته رانسي. زه هغه ته دا هم نشم ویلی چې ماته د خپل مرکزیت د ساتنې لپاره یو تش په نامه باچا ته هم اړتیا ده، او کوم سړي ته چې د ډلیز تخت سپارې، نو د دې لپاره چې هغه د امیرانو له دسیسو او د دشمن له یرغلونو خوندي وي، ستاسو پهریې ته اړتیا ده. خو زه هغو خلکو ته د څه ویلو حق لرم چې ځانونه د قوم د کښتۍ ماڼوګان بولي. له هغوی څخه په دې غوښتنه کې هم حق په جانب یم چې د خدای لپاره له تېرو پیښو نه عبرت واخلي. که تاسو د لنډپارۍ، آرام غوښتنې او غفلت په سبب د کوم کښتۍ ډوبه سوه، نو تاسو به هم ورسره ډوب سئ. ستاسو څخه څوک باید پر دې خبره پریشانه نسي چې زه په پانیپت کې د برخوالو روهیلو ځوانانو ستاینه کوم. زه نه د روهیلکند دوست یم او نه د دشمن. د یو مسلمان په توګه زه دا ټول د خپل ملت د بدن یوه برخه بولم. د پانیپت په جګړه کې شهیدان سوي پښتانه، مغول، بلوڅ او هندي مسلمانان ټول زما مرستندویان وه. د هغوی پاکې وینې زما د عزت، سرلوړي او خپلواکۍ لپاره توی سوې، او زما د ژوند تر ټولو ستره هیله دا ده چې د دې وینو په رنګ زما او زما د قوم د راتلونکي تاریخ غوره بابونه ولیکل سي. چې کوم مهال دغه مجلس رنګېدی، نو د لکنو یو بوډا سړي معظم علي تر لاس ونیوی او د باندې ورسره راووت او په خپ غږ یې ورته وویل، ته پوهېږې چې ستا له خولې راوتلې هره خبره به شجاع الدوله ته ورسول سي. معظم علي په ډډمنه لهجه ځواب ورکړ، خدای شاهد دی چې ما دا ټولې خبرې د شجاع الدوله لپاره وکړې. دی له هغو خلکو څخه دی چې نیک ګام یې د خیر او برکت سبب کېدی سي او له غلطیو نه یې د لکنو انسانانو د تباهۍ او بربادۍ لارې پرانیستل کېدی سي. قدرمنو اوریدونکو، په لکنو کې د معظم علي مخ پر زیاتېدونکي عزت او شهرت د ده پر خلاف کینهکښت او بدنیته خلک هم راویښ کړل. هغوی د یوه انسان ستاینه د ځانونو سپکاوی باله. هغه امیران چې په پیل کې له ده سره په درناوي او احترام مخامخ کېدل، اوس یې له خپل چلن نه داسې ښودله چې غوړه مالان او امیرانو ته د سر ټیټېدونکو په نړۍ کې یو رښتیا ویونکی او مخلص انسان هیڅ ځای نه لري.
په پیل کې به معظم علي د اوده پر چارواکو له ګوتنیونې ډډه کوله، خو چې وخت کې د ده د احساساتو توندي زیاتېدله. د سوداګرۍ پاتې ټولې چارې یې شیر علي ته وسپارلې او خپل زیات وخت یې د ولس د راتلونکي په اړه په چرتو کې تېرلی. د ده پر زړه او مغزو دغه خیال کلکې منګولې لګولې وې چې که د هېواد امیران له نوې وضع ګټه واخلي نو بنګال هم د انګریزانو د ظلم له منګولو ژغورای سي او په کرناټک کې د هغوی د دسیسو مخ ډوب کولی سي. د مراټانو په باب هم داسې فکر کاوه چې هغوی ته باید د بیا سر راپورته کولو وخت ور نه کړی سي. هلته په پنجاب کې سیکان د مسلمانانو په وړاندې په یوه نوي خطر بدلېدل او د معظم علي په اند د هرې اندېښنې او ستونزې یوازینۍ چاره دا وه چې د باچاهۍ ټول چارواکي او امیران راټول او سره یو سي، د ولس د اوس او راتلونکي په اړه فکر وکړي او د دې ستونزو د حل لپاره د ولس ټولنیز شعور راویښ کړي. د پانیپت جګړه د ده په اند د هندوستان د مسلمانانو د تاریخ د یو نوي پړاو پیلامه وه، خو دغه تریخ حقیقت ده ته د زغم وړ نه و چې د امیرانو بېحسي ورو ورو د ولس پر راویښو سوو جذبو برلاسې کیږي. ده به د لکنو له امیرانو سره لیدل او هغوی ته به یې ویل چې که مو له دې حالت نه ګټه پورته نه کړه نو دا اندېښنه شته چې ولس یو ځل بیا د مایوسۍ او بېحسۍ په خټو کې ونښلي، او که زموږ مشران په درباري دسیسو او سیاسي جوړجاړیو د باور پر ځای د ولس د دفاع پر جذبه اعتماد وکړي نو موږ به په څو میاشتې کې دننه انګریزان د بنګال خلیج د ژورو اوبو په لور ورټېر وهو. د مراټانو لپاره به داسې وضع جوړ کړی سو چې د تل لپاره بیا سره پورته نه کړی سي. که یوازې د اوده او دیکن حکومتونه د څو اونیو لپاره سره یو سي نو جنوبي هندوستان د انګریزانو او فرانسویانو له تیرویو نه ژغورلی سي. معظم علي به کله کله تر نیمې شپې په کور کې ناست و او د دیکن، لاهور، ملتان او سرهند د والیانو د ډلې د وزیرانو او امیرانو او روهیلکند د سردارانو په نامه به یې داسې لیکونه لیکل. موږ هسې وخت له لاسه ورکوو. احمدشاه ابدالي په وار وار زموږ مرستې ته نه راځي. که تاسو سره یو سئ نو په دې ګرځېدلې ورځ کې به هم د دې هېواد د هېڅ ځواک هم ستاسو مخې ته نشي درېدلی. تاسو د دې هېواد د مسلمانانو د عزت او خپلواکۍ ساتونکي یاست. که مو له اوسني وضع ګټه وانخیستله نو د خدای په وړاندې به یې څه ځواب وایي. د پانیپت له بري وروسته چې د دې هېواد د مسلمانانو په زړو کې کومه جذبه او ولوله راپورته سوه هغه اوس بېرته پر سړېدو ده. تاسو باید د داسې وخت انتظار ونه کړئ چې هغوی خپل اوسني حالت ته ناهیلې او له راتلونکي نه بې پروا سي. زموږ تر ټولو ستره ناروغي دا ده چې مرکز نه لرو. که تاسو سره یو او منظم سئ نو د ډلې د تخت له لاسه وتلي وقار بېرته ترلاسه کېدی سي. خو که تاسې داسې ګڼئ چې دوهم شاه عالم چې تر اوسه په جلاوطنۍ کې ژوند کوي د قوم توره او ډال نسي کېدی نو د خدای لپاره د باچاهۍ د بوج اوچتولو لپاره کوم داسې سړی رامخته کړئ چې په وړتیاوو یې باور کېدی سي. زه دا نه منم چې د یوه ولس راتلونکي باید د کوم نااهله واکمن د ځان غوښتنو او هیلو نه ځار سي. زه له تاسو نه د دې هېواد د میلیونونو مسلمانانو د عزت په وروی دا هیله لرم چې خپلې دندې او مسؤلیتونه احساس کړئ. که تاسو داسې فکر کوئ چې د دې دندو او مسؤلیتونو له اوچتولو ناتوانه یاست چې د ولس د خپلواکۍ د ساتونکو په توګه ستاسو پر اوږو پراته دي نو زما وروستۍ غوښتنه دا ده چې د ولس له مخې لیرې سي او داسې خلکو ته مخه ورکړئ چې را وړاندې سي چې د ولس د ستونزو بوج اوچتولی سي. قدرمنو اورېدونکو، یوه ورځ معظم علي په خپل دفتر کې ناست و او ټوله پاملرنه یې د چیشي لیکلو ته اوښتې وه. اکبر خان خپ خپ ورننوت او وړاندې ورغلی. په مخه کې یې پر کرسۍ کښېناست. صابر په دروازه کې ولاړ و او په ډېر زحمت یې هڅه کوله چې خپله خندا راکابو کړي. اکبر خان تر ډېره چوپ ناست و او په یوه شوخه مسکا یې معظم علي ته کتل. لږ ځنډ وروسته معظم علي لیکلي کاغذ کښېښود او بل کاغذ یې راواخیست چې ناڅاپه یې سترګې پر اکبر خان ولګېدې. اکبر خان جګ سو، هغه ته یې لاس ورکړ، ویې ویل: ورور جانه، السلام علیکم. معظم علي وعلیکم السلام وویل، را جګ سو او هغه ته یې غېږه ورکړه، ویې ویل: ته له کومه وخته دلته ناست یې؟ اکبر خان وویل:
زه هم دا اوس راغلم ورور جانه، ته دې بېغمه خپل کار پای ته ورسوه. معظم علي وویل کښېنه، زما کار به هېڅکله هم پای ته ونه رسېږي. هغه کښېناست او لږ ځان وروسته یې وویل ورور جانه، دا اوس صابر ماته ګیله کوله چې ته شپه او ورځ په لیکلو بوخت یې او خپلې روغتیا ته دې هېڅ پام نشته. ورېنداره څنګه ده؟ معظم علي وویل هغه بلکل روغه ده. ما له ډېرو ورځو راهیسې دا اراده درلوده چې ستاسو کره درسو. ته دا دومره موده چیرې وې؟ لږ تر لږه خو به دې موږ ته د روغ رنځور احوال راکاوه. اکبر خان ځواب ورکړ ورور جانه، باور وکړه زه هم هره ورځ په همدې تکل وم چې ستا خدمت ته راسم. 2 میاشتې مخکې زموږ له سیمې یو سړی لکنو ته راتلی. ما یو لیک ورکړی و. تېره اونۍ مې هغه ولید، راته یې ویل چې له کور راووتم، لکنو ته د تلو نیت مې بدل سو او اګرې ته د یو خپلوان لیدو ته ورغلم. معظم علي وویل شیخ فخرالدین په هر لیک کې ستا پوښتنه کوي. ما وړمه ورځ هغه ته ولیکل چې اکبر خان د یوې مودې راهیسې احوال نه دي رالیږلي او زه په نږدې ورځو کې د هغوی کلي ته ورځم. شیخ صاحب له تا سره ډېره مینه کوي او پر دې ټینګار کوي چې زه حیدرآباد ته ورځم، نو تا هم له ځانه سره بوزم. اکبر خان وویل هغه ډېر ښه سړی دی، زما هم ډېر یادېږي. که ته کوم وخت هلته وتلې نو زه به هم خامخا د سره ولاړ سم. معظم علي وویل اوس دا معلومه نه ده چې زه به تر کومه ځایه پورې ځم. په هر صورت دا باوري خبره ده چې زه به تر ډېرې مودې پورې په لکنو کې پاته نه سم. د نواب شجاع الدوله غوړمالان او چاپلوسان له مانه ډېر خفه دي. څو ورځې وړاندې د هغوی یو لوی چارواکي له مانه ګیله وکړه چې په لکنو کې بغاوت ته لمنه وهم. اکبر خان وویل زه د نجیب الدوله پر بلنه په تېره میاشت کې څو ورځې ډیلي ته تللی وم. هغه ماته وویل چې شجاع الدوله به ستا په څېر حق ویونکي انسان تر ډېره وخته په لکنو کې پرې نږدي. ته هغه ته کومه رقعه لیکلې وه؟ معظم علي ځواب ورکړ په دې ورځو کې زما تر ټولو ستر کار د هېواد د مشرانو په نامه لیکونه دي. دا اوس مې هم میر نظام علي ته یو لیک ولیکئ. اکبر خان وویل میر نظام علي ته دې څه لیکلي دي؟ معظم علي وویل ما د مراټانو پر خلاف د نوي بریاو په مناسبت مبارکي ورته ویلې ده. ته خبر یې چې هغه له مراټانو نه د حیدرآباد له لاسته وتلې سیمې بیرته نیولې دي. شیخ فخرالدین له ده نه پخوا ښه خوله نه وهله، خو په تېرو ورځو کې یې په یو لیک کې ډېره ستاینه کړې وه. ما نظام ته لیکلي دي چې ته د ټولنیز خطر په وړاندې د دې هېواد د امیرانو د یو او منظم کولو مسؤلیت پر اوږه واخله. ته دا لیک لوستلی سې؟ او له میز نه یې لیک راواخیست او اکبر خان ته یې ورکړ. اکبر خان د لیک لوستلو وروسته معظم علي ته وکتل او ترې ویې پوښتل ورور جانه ستا د سوداګرۍ وضع څنګه ده او شیر علي کاکا چیرې دی؟ معظم علي ځواب ورکړ د پانیپت له جګړې نه تر راستنېدو وروسته ما له سوداګرۍ سره ډېر تړاو ونه ساتلی سوی. ډېر کار یې شیر علي کاکا په لاس کې اخیستی دی. هغه څو ورځې کېږي چې فیض آباد ته تللی دی. زما په ګمان به نن یا سبا ته بیرته راسي. صابر له وړکي ماشوم سره خونې ته راغلی. هغه یې د اکبر خان په غېږ کې ور واچوه. بیا یې وویل دا به څوک وي راته ووایه. اکبر خان په مسکا د ماشوم پر سر په مینه لاس راکش کړ. ویې ویل دا زما وړکي نازولی وراره دی او یوه ورځ به دی د دې هېواد د ډېر ستر پوځ لوی سالار سي. 5 ورځې وروسته معظم علي له اکبر خان او شیر علي سره په یوه خونه کې سباناری کاوه. ناڅاپه د باندې د اسونو د پښو تر بهار اوچت سو او لږ ځن وروسته دلور خان په ډېره وارخطایي خونې ته ورننوت. ویې ویل صیب د ښار کوټوال غواړي د سره وویني، له هغه سره 15 تنه وسلوال سرتیري هم دي. معظم علي په ډاډ ځواب ورکړ. له کوټوال نه پوښتنه وکړه چې که سباناری کوي نو دلته دې راسي او که نه نو په مېلمستون کې دې ایثار سي او ورته ووایه چې زه به اوس راسم. دلور خان وویل ښاغلیه ما ورته وویل چې دوی سباناری کوي، خو هغه پر دې ټینګار کاوه چې همدا اوس ورسره وینم. معظم علي لږ په ترخه لهجه وویل ورشه ورته ووایه زه به اوس راسم او زما لپاره یو آس ځین کړه. دلور خان چې له خونې ووت نو معظم علي وویل داسې ښکاري چې زه شجاع الدوله ورغوښتی یم. که په څه سبب وځنډېدم نو ته دې ورېنداره او مور یې حیدرآباد ته ورسوه او زه به که د خدای رضا وه هلته ځان در ورسوم. ما له څو اونۍ راهیسې د شجاع الدوله د پیغام په انتظار کاوه. اکبر خان وویل ورور جانه که څه د خطر خبره وي نو دې ته حاجت نسته چې شجاع الدوله ته ورسې. زما کور تر حیدرآباده نږدې دی. موږ به بې له څه ستونزو کوټوال او ملګري په کومه خونه کې بندیان کړو او له دې ځایه به ولاړ سو. معظم علي په خندا وویل زما باور دی چې دغه سړی زما د نیولو په نیت نه دی راغلی
او نه هغوی زما د بندي کولو نیت لري. اکبر خان وویل ورور جانه زه در سره ولاړ ځم. معظم علي په پرېکنده لهجه وویل نه ته همدلته اوسه، دې ته هم اړتیا نسته چې له دې خونې راووځې. معظم علي راجګ سو او له خونې ووت او شرله چې حک پک ناست و په ستوني کې یې نښتې مړۍ یې تېره کړه. ویې ویل د هېڅ کله هم زما خبره نه ده منلې. ما به تل ورته ویل چې کوم کسان د وطن او ولس د خواخوږۍ په نامه درته راځي په دوی کې تر نیمایي زیات یې د حکومت جاسوسان وي. خو خدای خبر دی چې د پانیپت له جګړې وروسته پر ده څه سوي دي چې په ډک مجلس کې د حکومت پر سترو سترو چارواکو لګېږي. اکبر خان جګ سو او د دروازې له چاکونې یې د باندې وکتل. بیا یې وویل کاکا د پانیپت له جګړې وروسته د دې وطن د لکونو مسلمانانو په زړو کې د ژوندي پاتې کېدو هیلې راویښ سوي او د ورور جان له خولې د همدغو لکونو انسانانو د زړونو غږ راوځي. شیر علي وویل خو اوس په څه کېږي؟ اکبر خان وویل هیڅ نه کاکا جانه ته غم مه کوه. په اوسني وضع کې شجاع الدوله پر ده د لاس اوچلولو جرأت نشي کولی. په انګړ کې وسلوال سپایان اسونه تر جلب نیولي ولاړ وه. معظم علي له کوټوال سره په خبرو بوخت له مېلمستون نه راووت. اکبر خان شیر علي ته وویل کاکا جانه زه اوس بیرته راځم. شیر علي وویل د خدای لپاره معظم علي خامخا پر دې پوه کړه چې شجاع الدوله یو توند خویه سړی دی، په خبرو کې له هغه سره پام کوه. اکبر خان وویل کاکا ته ډاډه اوسه او وړاندې تیر سو. معظم علي هغه ته وکتل. ویې ویل اکبره زه نواب وزیر اوده ته د څه ضروري خبرې لپاره وربللی یم، زر به بیرته راسم. لږ ځان وروسته معظم علي پر آس پښه واړوله او له کوټوال او د هغه له ملګرو سره د شا په لور روان سو. محترمو اوریدونکو، معظم علي د نواب شجاع الدوله د تخت په مخ کې ولاړ و او د تخت په مخ کې ښې او کیڼ لوري ته په دوه کتارو کې څو تنه امیران او چارواکي ناست وه. شجاع الدوله څو شېبې ده ته کتل. بیا یې وویل ما ته ستا دوه لیکونه را رسېدلي او پر دې هم خبر یم چې ستا سره دا شوق دی چې د هېواد هر وړوکی او لوی رئیس ته لیک واستوې. دا تا څنګه فرض کړې ده چې موږ په حکومتي چارواکي کې ستا مشوره ته اړتیا لرو؟ معظم علي ځواب ورکړ که زه پر دې خبره نه پوهېدی چې له تاسو سره د لکونو انسانانو برخلیک تړلی دي او ستاسو سم ګام د قوم لپاره د خیر او برکت او معمولي غلطۍ مو د هغوی د بربادۍ سبب کیږي نو هیڅ کله به مې پریشانه کړی نه وای. شجاع الدوله وویل تا ته د هېواد په سیاسي معاملو کې د لاسوهنې حق چا درکړی؟ آیا دا به غوره نه وي چې ته دې په خپله سوداګرۍ کې بوخت پاته سې او خلکو ته دا ونه وایې چې خدای د باچاهۍ ټول بوج ستا پر اوږو در ایښی دی؟ موږ دا نسو زغملی چې کومو خلکو بنګال د بربادۍ په لاره پرېښود او دلته ترې راوتښتېدل، هغه دلته موږ ته فتنې پیدا کړې. معظم علي د یو مبلغ له جذبې سره د شجاع الدوله دربار ته ننوتلی و، خو دغه خبرې د متروکې په څېر پرې ولګېدې او ځواب یې ورکړ وبخښه ما ته دغه سیاست هیڅ په زړه پورې نه دی چې پایله یې دا ده چې د مغولي امپراتورۍ پر کنډوالو د واک پر تختونو ناست امیران کله د مراټان کله د جټانو او کله د انګریزانو او فرانسویانو په وړاندې بېوسه پاته وي. زه خبر یم چې غږ مې ستا له غوږونو سره نااشنا دی، خو د واکمنۍ تخت چاته دا حق نه ورکوي چې هغه د خپل عزت او وطن پر سرښندویانو ملنډې ووهي. په بنګال کې زما ګناه یوازې همدغه وه چې د خپل ژوند په زرګونه خوښۍ مې د خپل قوم پر عزت او خپلواکۍ قربان کړي دي. زما پلار، زما ورور او زما خپلوان او انډوالان د سراج الدوله تر بیرغ لاندې قربان سوي دي. لکنهو ته راغلم، دا ګناه مې کړې ده چې کله پر دې پوه سوم چې په رګونو کې مې تر اوسه څو څاڅکې وینه سته چې د قوم کار پرې کیږي، خو د یوه د اتلاف سفیر په توګه د پانیپت ډګر ته ورسېدم. شجاع الدوله ځواب ورکړ د پانیپت په جګړه کې د دې هېواد په زرګونو ځوانانو برخه اخیستې ده، خو له هغوی نه یوه ته هم د حق نشي ورکول کېدی چې د حکومت پر خلاف ویناوې وکړي. ته له څو میاشتو راهیسې زموږ پر خلاف کرکې راپاروې، پر موږ جدا تور پورې کړی دی چې د جګړې په محاذ کې مو له دښمن سره جوړجاړی کاوه. تا د ټولواک پر خلاف ډېرې سپکې خبرې کړې دي. په ډیلي کې دې دا هڅه کړې ده چې احمدشاه ابدالي زموږ پر خلاف راوپاروي چې ګواکې د پانیپت په جګړه کې د اودا پوځیان تش د جګړې ننداره چان وه. موږ تا د رهیلو له پلوۍ نه نشو را ایسارولی، خو د نجیب الدوله او یا حافظ رحمت الله خان په اشاره تا ته دا اجازه نسو درکولی چې موږ ته ستونزې را پیدا کړې. که په لکنو کې ستا د خدمتونو قدر نه وای نو یوه شېبه هم پر دې راضي نه وو چې دلته واوسې. معظم علي یوه شېبه د دربار پر حاضرونو نظر راتېر کړ، بیا د شجاع الدوله پر سترګو سترګې ورچخې کړې. ویې ویل زه نه پوهېږم چې زما دوستانو زما په اړه تا ته څه ډول خبرونه راوړي دي.
زه خو دا نه منم چې ستا پر خلاف مې د بغاوت هڅه کړې ده. دا منم چې د دې وطن په اوسني وضع کې ډاډه نه یم. هیڅ د شعور خاوند پر دې وضع ډاډه کېدی نسي. زه ستا په مخ کې د یو داسې قوم د یو وګړي په توګه ولاړ یم چې هر ګام یې د بربادي په لور دی، او ته د دې هېواد له هغو څو کسانو څخه یې چې له دې بربادۍ نه یې ژغورلی سې. د پانیپت له جګړې وروسته خدای موږ ته یو ځل بیا د عزت او خپلواکۍ د ژوند یو بل چانس راکړی، خو که موږ له دې وخت نه ګټه وانخیستلی سوه نو ښایي خدای زموږ دغه غفلت د بخښنې وړ ونه بولي. که زموږ والیان او امیران سره یو نسول او مرکز یې پیاوړی نه کړ نو د مرهټیانو په بیا راپورته کېدو کې به ډېر وځنډ ونه سي. زموږ مشران باید په دې ګمان نه وي چې که کوم نوی توپان راوالوځي نو خدای به د دوی د مرستې لپاره کوم بل احمدشاه ابدالي راواستوي. انګریزان نن موږ ته تر مرهټیانو ډېر خطرناک دي، خو زموږ تر دې ذاته بدمرغي څه کېدای سي چې امیرانو مو د بنګال له پیښو نه هېڅ عبرت نه دی اخیستی. موږ په هغه ځنګل کې اوسو چې څلور لورو ته اورونه بل دي، او زما د چیغو او فریاد یوازینی سبب دا دی چې زه له لکنو نه د دغه اور لمبې وینم. زه د هغه ښامار په شهار اورم چې بنګال یې تر ستوني تېر کړی دی. زه د هغو لیوانه کریږې اورم چې غواړي یو ځل بیا له مهاراشټر نه راووځي او په دې ملک کې بربادي خپره کړي. بیا چې زه خپل هغه مشران وینم چې د ټولنیزو خطرونو په وړاندې د خپل ولس د دفاعي ځواک د راویښولو پر ځای غواړي د خپلو سیاسي چلوټو او معاملو پر زور ژوند وکړي نو چوپ نشم پاتې کېدی. زه دوی ته دا وایم چې تاسو د انګریزانو د تېري کوونکو ارادو مخه ونه نیوله نو یو ورځ به هغوی ډهلي ته راورسیږي. که تاسو بیا مرهټیانو ته د سر راپورته کولو وخت ورکړ نو راتلونکي نسلونه به مو لعنتونه در باندې وایي. که تاسو په پنجاب کې د سیکانو په وړاندې له افغانانو سره ملاتړ ونه کړ نو په شمال کې بس تاسو تر ټولو ارزښتناکه برج ونړېږي. که دغسې خبرې ګناه وي نو زه د دې ګناه سزا ګاللو ته چمتو یم. له ډهلي نه د احمدشاه ابدالي له ستنېدو وروسته ما یوازې یو د خوښیو خبر اورېدلی دی، او هغه دا چې د نظام پوځونو له مرهټیانو نه خپلې سیمې بیرته نیولې دي. خو کاشکې ما د اودا ډهلي او روهیلکند پوځونه هم د دیکن له پوځ سره اوږه پر اوږه لیدلي وای، او بیا دغه پوځونه له پونا نه د ارکاټ او مدارس په ډور پر مخ روان وای. له دې هېواده یې هغه فرهنګي سوداګر شړلي وای چې بیا یې دمه جوړه کړې وای چې زموږ د عزت او خپلواکۍ د سودا لپاره دلته راغلي دي. تر هغه وروسته ښایي موږ د بنګال د خپلواکۍ لپاره جګړې ته اړتیا نه درلودی. شجاعالدوله لږ نرم سو ویې ویل ته زموږ په باب دا نشی ویلی چې په کوم پړاو کې موږ له نورو امیرانو سره مرسته نه ده کړې. کله چې د مرهټیانو خطر پیښ سو نو موږ د پانیپت په ډګر کې له چا نه وروسته نه وو، او اوس که کوم مشترک دښمن د مقابلې لپاره د دې هېواد کوم یو محاذ جوړ کړي موږ به د هغوی له ملاتړ نه ډډه ونه کړو. خو زموږ پلان د کوم داسې چا د هیلو تابع نسي کېدی چې موږ د هغو پر وفادارۍ بشپړ ډاډه نه وو. ته موږ ته چې د نظام الملک سره د مرستې مشوره راکوې ستا سره د دې خبرې ضمانت شته چې که موږ د نظام په ملاتړ راپورته سو نو هغه به له مرهټیانو سره جوړجاړی نه کوي. معظم علي ځواب ورکړ زه تا ته د نظام لپاره نه بلکې د دیکن د مسلمانانو لپاره بلنه درکوم چې د مرهټیانو پر خلاف ډګر ته راووځي. زما هدف یوازې د امیرانو یووالی نه دی بلکې په ولس کې د یو داسې ټولنیز شعور او د پوښتنې ځواک راویښول دي چې امیران د هغوی د درناوي او ویدې په سبب بېلارې نه سي. شجاعالدوله په طنز وویل آیا دا به غوره نه وي چې ته دلته د هسې وخت تېرولو پر ځای دیکن ته ولاړ سې او د هغه ولس ټولنیز شعور راویښ کړې. زه نن خبر سوم چې میر نظام علي چې ته د ولس ژغورونکی ګڼې له مرهټیانو سره د جګړې نه بیرته راګرځېدلی. خپل ورور صلابت جنګ یې له تخته لیرې کړي او جیل ته یې اچولی دی. په دې وضع کې ته ماته له صلابت جنګ سره د ملاتړ مشوره راکوې او که له نظام علي سره. معظم علي هڅه کوله چې پر خپله پریشانۍ برلاسې سي. ویې ویل دا نوې لوبه نه ده. تر هغه وخته چې یوازې څو کورنۍ د مغولي امپراتورۍ وړې وړې ټوټې ټوټې برخې خپل ښکارځای بولي او تر هغه وخته چې د ډهلي په حکومت کې دغه توان نه وي چې د واکمنۍ د بې شرمه دعوادارانو مقابله وکړي د دې هېواد په مختلفو ولایتونو کې به دغسې لوبې روانې وي
شجاع الدوله وویل د ډهلي د حکومت له لوري زه تا ته دا ځواب درکولی سم چې که موږ اوس مهال د دکن په معامله کې لاسوهنه وکړو نو میر نظام علي به له مرهټیانو او یا انګریزانو سره معاملې ته تیار سي. همدغه اټکل د صلابت جنگ په باب هم کېدای سي. زموږ په اړه ستا دا اټکل غلط و چې موږ غوښتل د دکن او مرهټیانو په جګړه کې بېطرفه پاتې سو، خو دریغه په دکن کې کوم داسې شخصیت وای چې موږ په رښتیا خپل ملګري بللی وای. د میر نظام علي په اړه اوس دا ویل کېدای سي چې یو هوښیار سپاهي او بریالی سیاستوال دی. داسې ښکاري چې دکن د ده مشرتابه ومني، خو موږ تر اوسه پر دې نه پوهیږو چې د قوم د راتلونکي په اړه د میر نظام علي اراده څه ده. که ته نه غواړې چې بوختدینې دې یوازې د اودا پر حکومت ګوتنیونې وي، نو موږ غواړو چې دکن ته ولاړ سې او میر نظام علي او راتلونکو خطرونو څخه خبر کړې. که پر هغه ستا خبرې اغېزه ونه کړه نو پر دې بیا فکر وکړه چې له بربادۍ نه د دکن د ژغورنې بله لاره کومه ده. د دکن له امیرانو نه به ډېر ستا سره یو نظر وي او زما باور دی که میر نظام علي ډېر لنډپارې نه وي نو ته د هغو خلکو په مرسته دی له ځان سره همغاړي کولی سې. موږ له تا سره دې ژمنې ته چمتو یو چې کوم وخت میر نظام زموږ د شریک دښمن پر خلاف کوم زورور ګام اوچت کړي نو ملاتړ به یې کوو. که په دې ماموریت کې ناکام سوې نو دومره ګټه خو به خامخا وي چې بیا به په هره معامله کې پر موږ د پړې بار نه اچوي. موږ په خوښۍ دا اجازه هم درکوو چې ته د هېواد ګوټ ګوټ ته ولاړ سه او زموږ لخوا هر د نفوذ خاوند ته دا پیغام یوسه چې د مسلمانانو د عزت او خپلواکۍ د دشمنانو پر خلاف چې کوم متحد محاذ جوړ سي د اودا ټول ځواک او شته بیه په خدمت کې وي. خو که تاسو یوازې د خبرو زمري یاست نو اودا یې پر خپل حال پرېږدي. ما ته نجیب الدوله ویلي وه چې ته یو د کار سړی یې، زه غواړم تا ته د قوم د خدمت وخت درکړم. اوس دا پوښتنه نه درنه کوم چې ته حیدرآباد ته ځې که نه، خو دا تمه خامخا درڅخه لرم چې تر څو په لکنو کې یې ما ته بیا داسې شکایت را نسي چې په دې هېواد کې ټولې ناخوالې زما له شخصیت سره تړل کېږي نور تللی سي. ما زمانې څو شېبې په زړه نازړه حالت کې شجاع الدوله او درباریانو ته وکتل، بیا له خونې راووت. د دربار خلکو د پریشانۍ، خفګان او تذبذب په حال کې هغه سړي ته کتل چې په مخ کې یې ډېره لږه بې ادبي د مرګ په معنا وه. له ما زمانې سره د خبرو پر مهال دوی هره شېبه په همدې انتظار و چې شجاع الدوله به اوس لاسونه وپړکوي او سرتیري به د را ایستلو تورو په سوري کې دغه بې ادبه سړی کومې تنګې او تیاره خونې ته ورټېل وهي. او ما زمادي له کوټې نه تر وتو وروسته همدا چورتونه وهل چې ښایي شجاع الدوله پیرهدارانو ته غږ وکړي او ورته ووایي چې دغه سړی له دروازې نه د باندې ونیسي او جیل ته بوځي. خو د شجاع الدوله پر شونډو مسکا غوړېدلې وه. هغه چې د دربار خلک حق پک حیران ولیدل ویې ویل تاسو دا شکایت درلود چې داسې خطرناک سړی باید په لکنو کې نه وي، او زما باور دی چې هغه به نور په ډکلو کې پاته نه سي. دغسې سړی له خپل ځان پرته بل هیڅ چاته خطرناک نه وي. یو درباري جګسو ویې ویل خو علي مقامه ده خو ستاسو په حضور کې ډېره بې ادبي وکړه. شجاع الدوله ځواب ورکړ ته پر دې حیران یې چې ولې مې له هغه سره نرم چلند وکړ. واوره دی د نجیب الدوله او حافظ رحمت الله خان غوندې خلکو دوست دی. که مې سختي ورسره کړی وای نو دې خلکو به مې توپان په مخ کې راپورته کړی وای. له احمدشاه ابدالي تر نصر خان بلوچ پورې ټول دی پیژني. زما د پوځ په زرګونه ځوانان د پانیپت په جګړه کې دلته په میړانه اعتراف کوي. بیا د ده له خبرو اورېدو وروسته تاسو دی بدژبی او بې ادبه بللی سي، خو د بدنیتۍ تور نسي پرې پورې کولی. دی موږ ته د سرخوږۍ سبب و، خو اوس مې دغه سرخوږۍ نظام ته ور واستوه. زما له نظام نه بشپړه تمه دا ده چې د ده ښه چاره وکړي. له نظام نه دا لرې نه ده چې دی زموږ جاسوس وبولي او دغه ښاغلي حیدرآباد ته له رسېدو سره سم بېدرکه سي. یو درباري پوښتنه وکړه ښاغلیه که هغه له ځای ځای ولاړ نه سي نو بیا؟ شجاع الدوله وویل د ښار کوټوال به دا خبر په پام کې لري چې هغه له ځنډ پرته له لکنو نه وتلو ته اړ سي. معظم علي چې خپل کور ته نږدې سو، اکبر خان د شیرازي له دروازې نه د باندې ولاړ و او د ده انتظار یې کاوه. هغه وړاندې راغلی او د معظم علي د آس جلب یې ونیوی. ویې ویل ورور جانه زما درته اندېښنه وه، څه خبره وه؟
معظم علي له آس نه راکوزېدو په حالت کې وویل هېڅ نه. شجاع الدوله غوښتل چې زه لکنو پرېږدم او حیدرآباد ته ولاړ شم. دا زما نیکمرغي ده چې جیل یې راته غوره نه کړ. اکبر خان وویل هغه تا ته دا حکم وکړ چې له لکنو نه ووځې؟ معظم علي وویل نه. د هغه پر دې باور و چې زه داسې امر نه منم او دی به بیا له نورو پریشانیو سره مخامخ سي. ځکه خو هغه ماته مشوره راکړې ده چې زه د لکنو پر ځای حیدرآباد ته ولاړ شم او هڅه وکړم چې د کوم ستونزې حل سي. اکبر خان وویل ورور جانه که ته لکنو پرېږدې او زموږ ځای ته ولاړ سې زه به یې خپله نیکمرغي وبولم. تر اوده هسې هم په روهیلکن کې تا ته زیاته اړتیا ده. معظم علي ځواب ورکړ ما تر اوسه پورې دا اراده نه ده کړې چې لکنو د تل لپاره پرېږدم. باور مې دی چې که داسې وخت راغی نو ستا کور به زموږ وروستی پناه ځای وي. خو اوس زه غواړم حیدرآباد ته ولاړ شم. له شیخ فخرالدین سره مې څو ځلې واده کړې ده. اوس شجاع الدوله د هغو واده د پوره کولو وسله برابره کړې ده. ستا ورېنداره هم د حیدرآباد د تلو تلوسه لري. اکبر خان پوښتنه وکړه ته څه وخت روانېږې؟ معظم علي وویل زه به که د خدای خوښه وي په یوه اونۍ کې دننه تیار سم. اکبر خان وویل ورور جانه زه به هم درسره ملګری وم. قدرمنو اوریدونکو دا چې معظم علي تر کومه ځایه پورې ځي او نور څه حالات مخته راځي دا به په راتلونکي برخو کې واورو. تر هغه وخته مو پر پاک سپېڅلي لایزال رب سپارم. شاد آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.